سلامونه او نیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. د یوټیوب ماستر کورس ته ښه راغلاسته. دا دې په لومړي ځل باندې د یوټیوب ماستر کورس په ډېر معیار ډول باندې وړاندې کوم. تاسو ته په دې لیکچر کې وایم چې دغه یوټیوب کورس شی سته، ځکه چې هر هغه کس که یو کتاب اخلي، د کتاب په لومړي صفحو کې فهرست دی، نو دی هغه فهرست ګوري، هغه لیست ګوري چې په دې کې کوم عنوانونه سته، آیا دغه عنوانونه د کتلو وړ دي که نه دي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته خپل ټول عنوانونه وړاندې کوم ترڅو تاسو ته هم یو فکر، یو قناعت حاصل سي چې باید دغه کورس تر پای پورې وګورو او ویې نه ګورو، ځکه په یوټیوب باندې ډېر پښتو ژبه کې جوړ سوي دي، مګر خبره داسې ده چې هغه تسلسل نه لري. د دغه کورس ټولې کریکولم، هغه درسي پلان د راجستان تحقیقاتي مرکز موږ ته جوړ کړی دی او د هغه تحقیقاتي مرکز پر اساس باندې موږ مخته ځو. نو نن ځو هغه چک لیست، د درس فهرست تاسو ته وایم چې په دغه درس کې موږ د کورس چک لیست. مخکې له دې چې زه چک لیست ته ولاړ شم، یو ډېر مهمه موضوع تاسو ته وړاندې کوم چې ډېر یوټیوبران چې ناکامه کېږي په همدغه موضوع کې ډېر ناکامه کېږي. هر یوټیوبر که لیدلی اوسئ په لومړی ځل باندې نږدې د 3 دقیقې 4 دقیقې خو بې ځایه مصرفوي او بیا وروسته تر هغه ځي 2-3 دقیقې خو پر دغه مصرفوي چې چینل سبسکرایب کوئ، بل آیکن ولګوئ، کامنټ ورکوئ، لایک ورکوئ، شیر ورکوئ. دغه موضوع چې هر هغه کس یوټیوب جوړوي دا دې نه تکراروي، او که هر څوک هم غواړي چې یوازې د سبسکرایب دا څه ورته ورکړي، فقط دومره د یو یونیک خبر د ځان ته جوړ کړي، د هماغه یونیک خبر په اساس باندې وایي د چینل سبسکرایب کولو سره بس ځو درس ته ځو. زه چې هم دغه عادت لرم چې بیخي هېڅ نه وایم، که څوک سبسکرایب کوي ودې کړي، که نه دې کړي نه دې کړي، ځکه چې که زما موضوعات خو ضرورت وړ وه کوي او که نه کوي، نو زه هېڅ نه وایم. که تاسو هم وایئ نو داسې یو شی ووایئ چې ډېر لنډ اوسي او ژر ولاړ شئ، موضوع ته ولاړ شئ، ځکه چې دا ټول ویل او پر لیدونکي باندې جبري کول هغه لیدونکي سسته خسته کوي او دا ستاسو دپاره یو بد خبر دی. اوس ځو چک لیست. په دې چک لیست کې زه تاسو ته وایم چې کوم موضوعات زما رانغښتي دي. په لومړي ځل باندې دا خبره ده چې نیش سره کم انتخاب کو. دې کې لاس مې چاپه دی. نیش سره کم انتخاب کو. نیش دغه موضوع ته وایي چې تاسو خپل یوټیوب پرې جوړوئ. د مثال په ډول باندې زما نیش چې دی د ټکنالوژي د برخې تدریس دی، بل کس راځي د فیزیک او ریاضي د برخې نیش باندې د یوټیوب جوړوي، بل راځي په اجتماعي باندې یوټیوب جوړوي، بل راځي په سپورت باندې جوړوي، بل راځي په لایف سټایل باندې په فیشن باندې جوړوي. دا نیش چې دی دا د نیش انتخابول او په نیش کې کوم موضوعات باندې په افغاني ټولنې کې رقابت ډېر دی، کوم نیشونه اوس فارغه دي چې موږ ورته حرکت وکړو او هغه جوړ کړو، دغه ټوله د نیش په برخه کې تاسو ته وړاندې کوم چې راتلونکي ویډیوګانو کې هغه خپرېږي. بله موضوع دا ده چې د چینل جوړول، چې چینل سره کوم جوړ کړو. د چینل جوړولو کې یو خو اسانه کار دی او بل تر ټولو سخت موضوع همدا ده چې مثلا د چینل سکیورټي سره کوم کار وکړو، ځکه زیاتره کسان یوټیوبونه په هفتو 2 هفتو کې ځینې هک کېږي او خلک ځینې یوټیوب ترلاسه کوي او بیا ورته جنجال پیدا کېږي. د چینل په جوړولو کې هم تاسو ته وایم چې کوم موارد باید موږ په د امنیت له نظره ونیسو، د ګرافیک له نظره ونیسو، د هر برخې څخه دا په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوم. وروسته تر هغه برانډینګ موضوع ده. برانډینګ موضوع ده زیاتره زموږ افغاني ټولنې کې چې چینلونه که ولاړ شئ وګورئ، زه یې ځکه نسم راوړلی چې هغه یو کس ته خدای مه کړه چې بعضې خلک ونوایي چې دا فلاني و فلاني ته توهین کړی. زیاتره کسان دا دي چې په برانډینګ برخه کې دوی هیڅ داسې توجه کړې نه ده. نو دا په برانډینګ برخه کې تاسو ته وایم چې تاسو خپل د ویډیو کیفیت سره کم ونیسئ، خپل د ویډیو دپاره تابنیل څنګه انتخاب کړئ، خپل د یوټیوب د پروفایل دپاره سره کم لوګو یا هکس انتخاب کړئ، بنر سره کم جوړ کړئ. دا بیا په برانډینګ برخه کې تاسو ته وایم. بله برخه چې ده مهم موضوع همدا ده، اکاونټ اپټیمایزیشن دی. په دغه برخه کې زموږ زیاتره افغاني ځوانانو یوټیوبونه چې دي د دوی دغه ټګونه هشټګونه مثلا د چینل ډسکریپشن او د ویډیو ډسکریپشن او د چینل ټګونه او د ویډیو ټګونه، د چینل هشټګونه او د ویډیو هشټګونه، دغه ټوله کې ستونزې لري
ان شاء الله چې په دغه برخه کې تاسو ته وایم چې تاسو په کوم ځایو کې کوم ټګونه مثلا د چینل لپاره کوم ټګونه باید وړاندې سي، د یوټیوب لپاره د ویډیو لپاره څه ټګونه باید وړاندې سي، او د چینل لپاره کوم ډسکرپشن باید وړاندې سي، او د ویډیو لپاره کوم ډسکرپشن باید وړاندې سي، او د ډسکرپشن څنګه لیکل کیږي. دا بیا ان شاء الله چې په دغه اکاونټ اپټیمایزیشن برخه کې د تاسو ته وړاندې کوم. بل موضوع چې ډیره مهمه ده ټاپک ریسرچ. زموږ ډیر افغاني ځوانان چې دي یوازینۍ ستونزې همدغه ده. تېره ورځ کې یو کس راته وویلو ویل کلیواله زموږ یو ویډیو چې جوړو د بلې ویډیو په غم کې چې څه شی جوړ کړو دا د بس د 2 کالو پلان موږ ته وړاندې کوي چې 2 کاله یعنې دغه ستا کورسونه چې موږ وینو دا 2 کاله 3 کاله هم نه خلاصېږي، مګر تا 3 کاله پلان جوړ کړی، موږ ته یوې ورځې پلان نه لرو. چې کله هم تاسو پلان ونه لرئ مه ځئ یوټیوب ته. تاسو باید حد اقل چې د 3 میاشتې پلان تاسو باید ولرئ چې راتلونکي 3 میاشتې کې زه څه شی باید نشر کوم، راتلونکي 3 میاشتې په پلانکي ورځ کې باید زه څه شی نشر. نو دا د ټاپک ریسرچ برخه کې ستاسو د پلان ډیر مهمه برخه ده چې څرکم تحقیق وکړئ. دغه تحقیقونه چې زما لخوا د یو تحقیقاتي مرکز ما سره کومک کوي. ستاسو دپاره څرکم که ځکه چې تحقیقاتي مرکز مصارف ډیر دي، ستاسو دپاره کوم کارونه ضرورت دی د کوم ځایو څخه خپل تحقیقات وکړئ ترڅو ویډیوګانو ته دوامداره مواد ولرئ. بله برخه د اکویپمنټ برخه ده چې زه په دې کې ډېر تاواني سوی یم. څو مایکونه مې واخیستل، څو مایکونه نه چې بیخي څو مایکونه مې واخیستل. دلته هم په اسټرالیا کې تاسو ته معلومیږي چې که په افغانستان کې یو میک په 1500 روپۍ اوسي، دلته په $50 او $10 دی. د $10 خو بیخي کم میک نشته. ما میکونه ډېر واخیستل او پکښې کې تاواني شوم. په دغه برخه کې تاسو ته وایم چې کوم میک واخلئ، کوم کامره واخلئ، کوم کمپیوټر واخلئ. دا زه اوس تاسو ته دلته کمپیوټر هم وړاندې کوم چې دا کمپیوټر ما اخیستی، خو ستونزې دا ده چې دا ګرافیک نه لري، دا ګرافیک نه لري او بې معنا دی. او اوس چې دا کوم کمپیوټر چې اوس دلته د سکرین سره وصل دی همدې څخه کار اخلم. دا 64 GB رام دی. او بله موضوع چې ده د لایټینګ موضوع ده، د استډیو موضوع ده. دغه ټوله په اکویپمنټ برخه کې تاسو ته وایم چې تاسو د یوټیوب دپاره څه شي ضرورت. اضافه مصرفونه باید ونه سي، ځکه چې په ما باندې ډېر مصرفونه سوي دي. په 3 میاشتې کې، 4 میاشتې کې، 5 میاشتې کې موږ د تحقیقاتو برخه کې هر څه وڅېړله او انشاءالله چې ستاسو د تاوانونو مخنیوی به انشاءالله دا کورس. بله موضوع چې د کانټنټ کریشن او کلینډرینګ دی چې سره کم دغه خپل ټاپک ریسرچ مو کړی دی. مثلا اوس کانټنټ سره کم جوړ کړو. دا چې کانټنټ مثلا جوړیږي، بیا سره کم هیډیټیږي، بیا څنګه دا د تقسیم اوقات په اساس باندې دا نشریږي. دغه ټول موارد انشاءالله چې په هماغه برخه کې زه تاسو ته وړاندې کوم. زیاتره کسان چې دي هیڅ داسې تقسیم اوقات نه لري، په یو معینه ساعت نه لري. اوس د مثال په ډول باندې زما خپل چینل چې دی زه باید د شپې د استرالیا په وخت کې د شپې پر 3 بجو باندې زه ویډیو نشر کوم. خو زه یې ځکه په 10 بجو باندې د شپې نشروم چې افغانستان کې پر 3 بجې د ورځې د خوا کېږي. زیاتره کسان وایي چې موږ په دفترو کې دغه ویډیو په دفترو کې ګوري. که څه په افغانستان کې زما ویډیو کتل هیڅ فایده هم نه کوي، ځکه د اعلانات پر راسې په 1000 نفرو باندې $1 $2 بلا هم نه راکوي. مګر که په استرالیا او اروپا کې هر ویډیو وګوري د 1000 نفر $10 $10 هم. خو زما همدغه ده چې په افغانستان کې دغه ځوانانو ته د کار زمینه پیدا شي. زه د افغانستان د ځوانانو د وخت باندې اپلوډوم. خو تاسو په خپل په وخت باندې وګورئ چې کوم وخت تاسو ښه دی هغه تاسو ته وایم. بله موضوع نالج انپوټ ټولز دی. لویه ستونزه همدغه ده چې موږ دغه ټګونه د کوم ځای کوو. دغه 1500 کرکټره چې موږ ته اجازه راکوي چې موږ باید خپل ټګونه په ویډیو کې ورکړو. 1500 ټګونه 1500 کرکټره چې په د خپل چینل ټګونه دي هغه سره کوم استفاده کوو. دغه ټوله انشاءالله چې زه تاسو ته وایم. اوس د مثال په ډول باندې که تاسو د یوټیوب په هغه مایک باندې کلیک کوئ او ووایئ کلیوال پښتو اتومات تاسو ته راوړي. او که تاسو سري ته ووایئ د آیفون سري ته ووایئ چې ما ته کلیوال پښتو چینل راوړي، هغه یې مستقیمه تاسو په یوټیوب کې همداسې ترشي تاسې راوړي. همداسې د ګوګل په برخه کې دغه برخه کې چې دغه چې سره کوم چینل ژر پیدا سي، سره کوم لیدونکي ژر ستاسو چینل ته ورسیږي، دغه برخه یې تاسو ته وایم. ځکه چې زیاتره کسان چې چینلونه جوړوي خپل هم د خپل په بل یوټیوب کې خپل په یوټیوب کې هم سرچ کوي، یوټیوب هغه په سرچ کې نه راوړي، رانکینګ ته نه راوړي. او زیاتره ستونزه همدغه ده چې موږ چینل جوړ کړی دی 1 کال 2 کاله کېږي د یوټیوب سرچ ته نه راځي. حتی که زه خپل په نوم هغه کوم نوم چې خاص نوم همدی هغه هم که زه سرچ کوم
سندرې مندرې ماته راوړي مګر هغه ما چینل نه راوړي. نو په دغه برخه کې انشاءالله چې هغه تاسو ته په اخر کې کنسسټنسي او ریولنسي دا ډېر مهم موضوعات دي چې ستاسو دپاره لازمه دي چې تاسو چې کله هم یوټیوب جوړوئ چې کله مو خپل نیش انتخاب کړئ د مثال په ډول باندې خپل موضوع مو د ویډیو انتخاب کړه. اوس زما د ټکنالوژي برخه ده زه باید دوامداره دغه لیکچرونه باندې زه ویډیو جوړه کړم. که زه سبا یو ورځ کې وګوره ما په دغه 3 میاشتې کې تحقیق کې موږ یو ورځ کې په سیاست خبرې کوو، بل ورځ په طب خبرې کوو، بل ورځ کې په انجینري مو خبرې کوو، بل ورځ په بل شي مو خبرې وکړې. دا موضوع اخر کې د لیدونکي هم پوه شو چې یاره دا سړی همکاره دی دا هیڅ نه دی نه ګوري. نو زیاتره د کسان څخه ځي موږ په دغه تحقیق کې ډېر څه پیدا کړه. مثلا یو موضوع چې زموږ ما د تجربې سره وړه وه خلکو وکتله او کوم برخه چې زما د تجربې سره وړ نه وه خلکو نه کتله ځکه چې ما د طب په برخه کې هم یو ویډیو جوړه کړه خلکو ونه کتله ځکه چې ما د مسلک سره برابر. نو کنسسټنسي چې دی دا چې کله هم ویډیوګانې جوړوي دوامداره په ویډیوګانې باید ته جوړ کړي او ریولنسي باید سره ارتباط ولري د ستا موضوعات سره ارتباط ولري. داسې نه اوسي چې یو ویډیو سیاست اوسي یو ورځ طب اوسي یو ورځ یوټیوب دې نه مني په دې ډول باندې. نو کنسسټنسي هم دا ده چې کله هم خپل لیدونکي ته وعده ورکوي چې پر دغه موضوع باندې سبا ویډیو اپلوډیږي ته باید په هماغه موضوع باندې په سبا ویډیو اپلوډ کړي. د مثال په ډول باندې زه په هفته کې 3 ویډیوګانې اپلوډوم 3 ویډیوګانې اپلوډوم زما ویډیوګانې چې دي په دوشنبې چهارشنبې جمعه باندې نشریږي. دا دوامداره په هماغه یو سکیجول باندې نشریږي. داسې نه ده چې یو ورځ کې شنبې بل ورځ کې دوشنبې بل ورځ کې پنجشنبې بل ورځ کې چهارشنبې ګډوډ نشر سي. دغه موضوع دپاره هم په دې هکله باندې تاسو ته زه خبرې کوم چې ستاسو ته لازم څه دی او تاسو باید دا د یوټیوب چیک لیست چې تاسو ته مو وړاندې کړو که هر ځوان یوټیوب کورس ته لیوالتیا لري فقط دغه ویډیو ورته ولېږئ او ورته ووایئ چې راسه دغه ویډیو وګوره که ستاسو ضرورتونه یې پوره کوله ولاړ شئ دغه کورس تعقیب کړئ او که یې نه کوله ولاړ شئ خپل چینل جوړ کړئ او د پښتو ژبې کې ډېر چینلونو ته ضرورت شته. د نن ورځې درس همدومره ویه تر بیا مو په الله